السلام علیکم everyone. Welcome to محمد عامر official. جی سټوډنټس په لیکچر کې به مونږه خبره کوو د رن ټایم پولیمارفیزم. جی سټوډنټس رن ټایم پولیمارفیزم به مونږه په ډیټیل سره ډیسکس کوو. زه به تاسو ته په رن ټایم پولیمارفیزم کې څنګه تاسو ته په سکرین ښکاري. په رن ټایم پولیمارفیزم کې مونږه خبره کوو د فنکشن اوور رایډینګ د ورچوال فنکشن او زمونږ سره چې کوم دی د بیس کلاس لپاره چې کوم پوینټر مونږ ډیکلیئر کوو د دې خبره به کوو. او څنګه چې به تاسو ته پته که تاسو ته پته نه وي نو زه تاسو دا ووایم چې رن ټایم پولیمارفیزم مونږه اچیو کوو په دې میتھډ سره فنکشن اوور رایډینګ مونږه چې کوم دی د دې فترو مونږه څه کوو رن ټایم پولیمارفیزم چې کوم دی حاصل کوو اچیو کوو. داسې زموږ سره چې کوم دی ورچوال فنکشن او د بیس کلاس کې زموږ سره پوینټر کوم کنسپټ هغه په موږ یوز کوو. نو په دغه طریقه سره زموږ سره رن ټایم پولیمارفیزم چې هغه مونږه څه کولی شو په خپل پروګرام کې امپلیمنٹ کولی شو using the function overriding virtual function concept. Okay, so فرست اف تاسو دا کلیر کما چې ګوره نن لیکچر ډیر زیات امیزنګ لیکچر دی. بل دا خبر د چې لیکچر کې مونږه په ډیټیل سره خبره کوو د رن ټایم پولیمارفیزم او زه غواړم چې په نن لیکچر کې دا ټول زه د رن ټایم پولیمارفیزم دا قصه چې کوم دی دا راغونډه کوم. صحیح ده. نو لیکچر بلنتی خو تاسو بالکل څه نه بور کوم تاسو ته بالکل څه چې کوم دی ټایم بای ټایم چې کوم دی یو ریفریشمنت والا سین در کوم. صحیح ده. نو ان شاء الله تاسو نه بور کېږئ. کلاس با د اینډ پورې ګورئ او رن ټایم پولیمارفیزم باندې بنن مونږه کمپلیټلی په ډیټیل سره ځان پوهه کوو. څنګه چې تاسو ته ما پولیمارفیزم چپټر سٹارټ کړو ما اول پولیمارفیزم ډیسکس کو بیا مې د پولیمارفیزم ټایپس خبرونه خبره وکړه چې زموږ سره د پولیمارفیزم ټو ټایپس دي. صحیح ده. پای کې یو زموږ سره چې کوم دی هغه زموږ سره کمپایل ټایم پولیمارفیزم او بل زموږ سره رن ټایم پولیمارفیزم او تاسو ته ما کمپایل ټایم پولیمارفیزم ډیر زیات ډیټیل سره ډیسکس کو چې هغه کې من خبره هم کړې و چې را کمپایل ټایم پولیمارفیزم منګه د فنکشن اوورلوډینګ او د اپریټر اوورلوډینګ په ترو حاصلولای شو. نو په رن ټایم پولیمارفیزم کې هم تاسو ته دا خبره وکړه چې رن ټایم پولیمارفیزم منګه په فنکشن اوور رایډینګ او ورچوال فنکشن کنسپټ چې کوم دی هغه منګه څه کولای شو د دې په ترو منګه چې کوم دی رن ټایم پولیمارفیزم حاصلولای شو using the concept of pointer also declaring the pointer per base class and all like that. Okay, so یو دا خبره تاسو غوړه په نن کلاس کې وایم که تاسو غواړئ چې رن ټایم پولیمارفیزم زده کړئ نو پریویس لیکچرز تاسو د لپاره ډیر زیات مست دی. ګوره پریویس لیکچر ډیر از امیزنګ خبرې مونږه کړې وي. صحیح ده. نو پریویس لیکچر چې کوم دی هغه تاسو ضرور وګورئ. دا غیر بعد راشي دا لیکچر وګورئ. مونږ چې کوم خبره کړې و چې زموږ سره پوینټرز ټو آبجیکټس نو هغه لیکچر تاسو مست واچ کړئ. صحیح ده. اوس موږ خبره کوو د رن ټایم پولیمارفیزم. نو ګوره په کمپایل ټایم پولیمارفیزم کې تاسو ته ما ویلو چې په دې کې زموږ سره ارلی بایندینګ ارلی بایندینګ مطلب دا چې کمپایلر په کمپایلیشن ټایم کې دا ډیسایډ کوي چې زموږ سره یو فنکشن دی لکه مطلب تاسو ته ویلو چې زموږ سره یو فنکشن چې کوم دی زموږ سره په یو کلاس کې هغه لیټ سپوز دی په یو نیم شو نیم سره داسې بیا په فردر زموږ سره کوم کلاسز پای کې به هم دغه شو نیم سره سیم فنکشن نو اوس به کوم فنکشن زموږ سره کال کېږي نو کمپایلر به هغه بیا ډیسایډ کوله او میچینګ به یې کوو د فنکشن پیرامیټر او د فنکشن ارګومنټس په باره کې چې مطلب کوم فنکشن نه به کوم پیرامیټرز موږ پاس کړي او بیا به کله موږ دا فنکشن کال کوو لکه شو فنکشن موږ کال کوو نو په دغه کالینګ ټایم کې دغه شو فنکشن موږ کوم پیرامیټرز پاس کوم ارګومنټس پاس کول نو په دغه بیس په کمپایلر ډیسایډ کول چې کوم فنکشن رن کول غواړي. خو اوس چې موږ رن ټایم پولیمارفیزم خبره کوو نو په رن ټایم پولیمارفیزم کې زموږ سره چې کوم ډیسیژن اخیستل کېږي دې ته موږ لیټ بایندینګ وایو. کوم بایندینګ کېږي آبجیکټس بایند کېږي ود فنکشن نو دغه ډیسیژن زموږ سره اخیستل کېږي په رن ټایم کې د پروګرام. ګوره په کمپایل ټایم پولیمارفیزم کې زموږ سره ډایرکټ د کمپایلیشن په ټایم کې کمپایلر ډیسیژن اخیستو چې مطلب کوم موږ هغې ته تاسو ته ما ویلي وو چې هغې ته موږ ارلی بایندینګ وایو. نو ارلی به زموږ سره دغه ډیسیژن اخیستی کېدو چې کوم آبجیکټس د کوم فنکشن سره بایند شي. خو په رن ټایم پولیمارفیزم کې زموږ سره دې ته موږ ډاینامیک بایندینګ یا ته موږ لیټ بایندینګ وایو. صحیح ده. نو دغه لیټ بایندینګ چې کوم دی دغه زموږ سره چې کوم دی دغه زموږ سره اچیو کېږي دغه کوم پروسس چې کوم دی زموږ سره چې کوم دی هغه پرفارم کېږي ډیورینګ د رن ټایم اف د پروګرام. صحیح ده. اوس چې کله موږ رن ټایم پولیمارفیزم قصه کوو
نو لکه مطلب رن ټایم ګوره مطلب دا دی چې زموږ سره زموږ پروګرام کله اکزیکیوټ شي د هغې نه بعد زموږ سره لکه مطلب ول خو پروګرام کمپایلیشن سټیټ د هغې نه بعد چې کله کمپایلیشن کمپلیټ شي ایررز په زموږ پروګرام کې نه وي نو زموږ پروګرام چې هغه اکزیکیوټ شي د اکزیکیوټ کېدو نه بعد چې کله زموږ پروګرام رن شو نو په رن ټایم کې دغه ډیسیژن واخیستی شو او دغه ډیسیژن چې کله په رن ټایم کې واخیستلی شو دغه لیټ بایندینګ زموږ سره وشو نو دغه پروسس ته بیا مونږ وایو رن ټایم پولیمارفیزم یا ورته مونږ ډاینامیک بایندینګ وایو یا ورته مونږ لیټ بایندینګ وایو صحیح ده. اوس فرست اف آل خبره مونږ کوو د فنکشن اوور رایډینګ باره کې صحیح ده. نو زه راځم او دلته چې کوم دی یو ملټي لاین کمنټس چې کوم دی هغه څه کوم هغه دلته څه کوم هغه زه لګوم صحیح ده. ما یو ملټي لاین کمنټس ولګو او دلته سمپل دغه ملټي لاین کمنټس څه کوم هغه بیرته کلوز کوم صحیح ده. نو مونږ رالو سمپل خپل مین فنکشن ته. اوس زه داسې کار کوم چې د لوی شه چې سمپل زه دلته یو کلاس انټروډوس کوم او دا کلاس زموږ سره چې کوم دی دا کلاس زموږ سره دی مونږ لیټس سپوز بیس ورکو. بیس مطلب دا چې دا زموږ سره یو بیس کلاس شو صحیح ده. اوس په دې بیس کلاس کې زه داسې کار کوم چې پبلیکلی یو فنکشن چې کوم دی هغه څه کوم هغه زه انټروډوس کوم. د فنکشن لیټس سپوز ما سره دی واید لیټس سپوز زه داسې کار کوم چې لیټس سپوز واید شو په نیم لیټس سپوز ما یو فنکشن چې کوم دی هغه څه کو هغه ما دلته انټروډوس کو صحیح ده. شو دا نیم به موږ څه کو دا موږ کریکټ کو شو اوکې. اوس پیرامیټر ته ما پاس نه کړ سمپل ته دې باندې دلته میسج چې کوم دی هغه پاس کوم چې this is base class صحیح زموږ سره شی د زموږ سره بیس کلاس دی. اصل خبردار چې تاسو د پروګرام په کانسپټ باندې چې کوم دی هغه څه کوي ځان فوی کوي صحیح ده. ښه all the simple ما ان فارورډ سلیش ان مطلب دا چې زموږ سره نیو لاین د لپاره صحیح ده او دلته ما د لاین چې کوم دی کلوز کو. وګوره سمپل که تاسو وګورئ دا ما سمپل چې کوم دی یو کلاس وکړو یو بیس کلاس مې انټروډوس کو پر بیس کلاس کې مې شو ممبر فنکشن کې دغه میسج پاس کو صحیح ده. اوس تاسو ته زه کلیر کوم چې ګوره مونږ کله د فنکشن اوور رایډینګ خبره کوو نو په دې کې به زموږ سره انهریټنس اپلای کیږي. د انهریټنس وداوټ انهریټنس وی کانټ اچیو رن ټایم پولیمارفیزم اور فنکشن اوور رایډینګ صحیح ده. نو اوس چې کله فنکشن اوور رایډینګ زموږ سره کوم کنسپټ دی هغه موږ خبره کوو صحیح ده. اوس دلته تیری ده په تیر چې تاسو لږ وروسته پوه کوم اول سمپل صرف دا یو کلاس چې کوم دی هغه لیکم. اوس دلته زه یو کلاس چې کوم دی د کلاس علامه لیټ سپوز ډیرایوډ کلاس شي ډیرایوډ کلاس. اوس د ډیرایوډ کلاس ته زه پبلیکلی چې کوم دی پبلیکلی دا د زموږ سره چې کوم بیس کلاس وو دا ورته ما څه کو دا ورته ما انهریټ کو بیس صحیح ده. او د دې باډي چې کوم دغه مې سټارټ لو سمپل پبلیکلی دلته زه داسې کار کوم چې سمپل همدا قصه چې کوم دا څه کوم دا فنکشن زه دلته څه کوم کاپی کوم دا فنکشن مالته کاپی کوم کنټرول سوري هیر اټ از اوکې کنټرول وی صحیح ده. اوس دلته زم چې را this is derived class a simple derived class okay this is derived class. اوس مونږه خبره کوو د فنکشن اوور رایډینګ. ګوره فنکشن اوور رایډینګ سمپل زموږ سره داره چې کله مونږه زموږ سره د بیس کلاس لکه مطلب دا کلاس دا بیس کلاس چې مونږ بیس واغستو نو دا الریډي د دې ډیرایوډ کلاس لپاره دا بیس کلاس دی کنه ځکه چې دا ډیرایوډ کلاس مونږ د بیس کلاس نه ډیرایوډ کو صحیح ده. نو زموږ سره چې کوم بیس کلاس دی د دې فنکشن تاسو ګورئ د فنکشن نیم او فنکشن سیګنیچر سیم دي کنه سمپل دغه زموږ سره سمپل تم کاپی کو مطلب سیم فنکشن دی سیم فنکشن نیم اینڈ سیګنیچر وغیرہ صحیح ده. نو چې کله مونږه د بیس کلاس چې کوم فنکشن دی دغه نیم او سیګنیچر زموږ سره سیمي هم په دغه سیم سیګنیچر او سیم نیم سره مونږه په ډیرایوډ کلاس کې هم دغه فنکشن انټروډوس کو دې کنسپټ زموږ سره وایي فنکشن بایند اوور رایډینګ صحیح ده. دغه سمپل مونږه فنکشن اوور رایډینګ کنسپټ دلته چې کوم دی هغه اپلای کو. اوس زه تاسو ته لږ تیری دلته یو لیکچر نه ما سکرین شاټ واغستو صحیح ده چې تاسو په دې انفورمیشن ګورځم څه وایي when a derived class has a member function with the same name and signature as member function in the base class we say that the derived class override the base class. ګوره وایي زموږ سره چې کله په ډیرایوډ کلاس کې زموږ سره یو ممبر فنکشن او دغه ممبر فنکشن چې کوم نیم او سیګنیچر دی صحیح ده وایي دغه صحیح دغه ایز ممبر فنکشن د بیس کلاس. نو مطلب ګوره مطلب یې دا چې په ډیرایوډ کلاس کې زموږ سره کم ممبر فنکشن دی صحیح ده. نو دغه چې کوم نیم او سیګنیچر دی چې دا ایز
اټ از زموږ سره چې بیس کلاس کوم ممبر فنکشن دی د دغې سره برابرو نو وایي دغه موږ څه وایو نو وي سی دیټ نو موږ دا وایو چې د ډیرایوډ کلاس اوورراید د بیس کلاس چې دا کوم ډیرایوډ کلاس دی چې ډیرایوډ کلاس زموږ سره کوم ممبر فنکشن دی دی چې کوم دی زموږ سره د بیس کلاس دا کوم ممبر فنکشن چې کوم دی دا اوورراید کو نو دې کنسپټ ته وایي موږ څه وایو وایي دې کنسپټ ته موږ وایو function overriding. امید لرم چې په دې کنسپټ به تاسو بالکل پوه شئ. صحیح ده. further بیا لیکي وایي this concept is called function overriding as you guys are able now چې تاسو پته ولګی چې دې کنسپټ زموږ سره function overriding وایي. صحیح ده. اوس the overridden member function of the derived class can be directly accessed by the object of the derived class. So with the overridden member function of the derived class د derived class زموږ سره کوم function override شوی دی وایي دا زموږ سره ډایرکټلی اکسس کېږي د object of the derived class د derived class زموږ سره کوم object دی. صحیح ده. سمپل خبره شوه. بیا زموږ سره څه وایي derived class object cannot access the member function of the base class. خو د derived class زموږ سره د derived class لپاره چې کله موږ object create کړو نو دا زموږ سره د چې کوم دی د member class د base class چې کوم زموږ سره member function دی دغه هغه نشي اکسس کولی. مطلب دا دی چې کله موږ دې derived class لا په main function کې څه وکړو یو object declare کړو نو دغه object چې موږ declare کړو دا بیا object دا able نه دی چې دا زموږ سره د دې base class دا member function څه کړي دا اکسس کړي. صحیح ده. ښه further بیا زموږ سره پکې خبره څه ده with the scope resolution operator along with class member او دا قصه اوس پکې موږ وکړو. صحیح ده. اول راځو سمپل از داسې کار کومه چې سمپل خبره غوږ کې رسي ده. زه سمپل دا کار کومه یاره درې بیس کلاس زموږ سره کوم دی بیس کلاس د دې لپاره ما یا سپوز یو object a چې کوم دی هغه څه کړو هغه کریټ کړو. صحیح ده. a اوکې اوس د derived class لپاره څه کومه د derived class لپاره زه چې کوم دی کریټ کوم object b. صحیح ده. اوس ګوره اوس خبرې ته ونیسه غوږ. صحیح ده. اوس که زه چېرته ته ډي بي یا سمپل که زه دا A object ختم کړم او ته ډي بي قصه تا ته وکړم چې ته دې کنسپټ باندې ښه پوه شې. لیټ سپوز ته ډیرایوډ کلاس لپاره ما object B کریټ کړو. اوس زه دې object B په ترو باندې کال کوم څه کال کوم زه شو فنکشن. صحیح ده. شو member function نو شو فنکشن ما کال کړو نو ته اوس ما ته ووایه سوچ وکړه چې کوم member function به زموږ سره کال کېږي. نو سمپل که اوس زه پروګرام رن کړم نو بالکل به تا ته کلیر وي زموږ سره به بي الریډي زموږ د ډیرایوډ کلاس. صحیح ده. ډیرایوډ سپیلینګ دلته وي میسته. صحیح ده. د ډیرایوډ کلاس الریډي موږ چې کوم دی object کریټ کړو نو چې دا دې object په ترو کله موږ شو member function کال کړو نو دا به زموږ سره هم د خپل کلاس چې دا کوم void شو چې کوم member function دی دا شو member function زموږ سره کال کېږي او ته په سکرین شي شو شي چې this is derived class. صحیح ده. runtime polymorphism اوکې شو. نو سمپل زموږ سره د بي کلاس چې کوم دغه member function دی derived class چې کوم دی هغه زموږ سره کال کېږي. ګورو په سکرین ریزلټ نو موږ ته راغی چې this is derived class ودلدو. اوس دغه زموږ سره راغی derived class زموږ سره شو. اوس که زه غواړم چې نه زه د څه وکړم زه د A کلاس چې زموږ سره دغه کوم member function دی دغه د اکسس کړم نو how I can do this. اوکې د هغې لپاره خو سمپل اولنۍ دا قصه را چې ته دا کار وکړې چې ته د بیس کلاس لپاره یو object کریټ کړې لکه سپوز A د بیس کلاس لپاره ما ډیکلیر کړو. صحیح ده. او سمپل دلته ته هم څه وکړې د A object په تور باندې بیرته دغه شو member function کال کړې زموږ سره ډایرکټ د A کلاس چې کوم member function دی زموږ سره کال شول ته وایي چې this is base class. صحیح ده. خو نه که زه د دې B لکه مطلب سپوز د لپاره ځان object نه ډیکلیر کوم نو then how I can access the member function of the base class. صحیح ده. د هغې لپاره بیا زموږ سره پروسیجر دا دی چې که داسې چېرته وي د هغې لپاره بیا سمپل دلته داسې کار کولی شي چې ته بیا سکوپ ریزولوشن اپریټر ولګوه. د سکوپ ریزولوشن اپریټر مقصد به دا وي چې دې ته پته ولګي چې مطلب how like مطلب what kind of class member function should I call now. okay نو د B object په تور چونکې الریډي اوس دلته بوله موږ څه وکړو موږ بوله ریفرنس ورکړو with scope resolution operator چې مطلب د A کلاس چې کوم member function دی ته هغه کال کا. نو اوس به زموږ سره د B کلاس د derived کلاس د object په تور باندې به زموږ سره چې کوم دی هغه کال کېږي. نو A is not being declared او دا A زموږ سره ډیکلیر شوی نه دی. صحیح ده. نو ساري یار
extremely sorry دا زموږ سره بیس دلته موږ بیس کلاس نیم هم سره بیس دی بیس کلاس زموږ سره چې کوم دی هغه موږ ولیکو ما د بیس کلاس لپاره آبجیکټ یې کریټ کړی نو هغسې ګورم چې زموږ سره په سکرین سره راغی چې this is بیس کلاس نو ګوره اینه تاسو کتلی شئ بیا هم زموږ سره د بیس کلاس چې کوم دی هغه ممبر فنکشن چې کوم دی کال شو نو دا چې کوم لاست پوینټ و چې زموږ سره د سکوپ ریزولوشن آپریټر په ترو هم موږ بیس کلاس چې کوم دی هغه کال کولی شو د هغې ممبر فنکشن نو هغه دا قصه وه چې د سکوپ ریزولوشن آپریټر صحیح ده په دې یلو دغه کې سکوپ ریزولوشن آپریټر پرې پرنتیسس کې لیکلی along with the class member is used to access the base class member function to the object of the derived class. The derived class په ترو باندې موږ د بیس کلاس چې کوم object و sorry کوم member function و هغه موږ access کو using the base class name and also using the scope resolution operator along with the class name. صحیح ده نو دغه زموږ سره اوور رایډینګ مطلب دا شو چې دې زموږ سره دې فنکشن څه وکړو زموږ سره چې زموږ د بیس کلاس کوم فنکشن و هغه څه اوور رایډ کړو صحیح ده اوس بله خبره تاسو په هغې ځان پوهه کوئ بله زموږ سره دا د اوور رایډینګ خبره زموږ کلیر شو فنکشن رایډینګ اوس موږ راځو ورچوال فنکشن ته نو ورچوال فنکشن زموږ سره شی دی نو ورچوال فنکشن زموږ سره داسې دی چې کله whenever we declared a pointer of the base class صحیح ده چې کله زه د بیس کلاس لپاره یو پوینټر څه کوم ډیکلیر کوم لیټ سپوز د څه کوم زه دړیا کوم او زه داسې کار کوم چې زه د بیس کلاس لپاره څه وکړم د بیس کلاس لپاره زه چې کوم دی یو پی ټي آر چې کوم دی هغه ما پوینټر څه کو هغه مې ډیکلیر کو او د ډیرایوډ کلاس لپاره څه کوم ما یو او بی جی چې کوم دی هغه څه کو هغه مې ډیکلیر کو د ډیرایوډ کلاس لپاره مې یو آبجیکټ واغست په او بی جی نیم سره صحیح ده اوس زه دی پی ټي آر ته زه اساین کوم د ایډرس اف او بی جی صحیح ده مطلب د او بی جی کوم چې د ډیرایوډ کلاس آبجیکټ دی اوس که چېرته زه کال کوم د پوینټر پی ټي آر په ترو باندې دا موږ الریډي په پریویس لیکچر کې په ډیټیل سره دا خبره کړې وه او دې اپریټر تاسو ته ما نه یم ویل چې دې اپریټر ته موږ څه وایو دې اپریټر ته موږ وایو ممبر ایکسس اپریټر صحیح ده که اوس زه شو فنکشن کال کوم نو زموږ سره به څه چل کېږي ګورئ موږ سمپل د بیس کلاس لپاره پی ټي آر واغستو صحیح ده پوینټر هم ډیکلیر کو بیا موږ د ډیرایوډ کلاس لپاره آبجیکټ کریټ کو بیا موږ دغه پی ټي آر په ترو باندې چې کوم د آبجیکټ هغه د دې او بی جی چې کوم ایډرس هغه پی ټي آر ته اساین کو اوس موږ ممبر چې کوم زموږ سره ممبر فنکشن دی کوم زموږ سره بیس کلاس دی چې هغه کال کېږي که نه نو ګوره تاسو کتلی زموږ سره هغه چې کوم دی ګوره موږ الریډي څه وکړو موږ الریډي پی ټي آر ته زموږ سره کوم پوینټر دی هغې ته د بیس کلاس ایډرس ور واچو خو نه زموږ سره پوینټر چې کوم دی هغه موږ د بیس کلاس ډیکلیر کړی دی نو دې ته زموږ ډیرایوډ کلاس هغه ایډرس ور اچوي د آبجیکټ خو زموږ سره کال کېږي بیس کلاس ځکه چې بیس کلاس زموږ سره د پوینټر دپاره یو ډیفالټ ډیټا ټایپ دی صحیح ده ډیفالټ بای ډیفالټ چې کوم دی دا څه کوي ډیفالټ بایډینګ دې ته وایي چې دا زموږ سره د بیس کلاس لپاره انټروډیوس شوی دی نو دا زموږ سره بیس کلاس کال کوي اوس که چېرته زه غواړم چې نه زما سره دا بیس کلاس نه کال کېږي زما سره د هم دا ډیرایوډ کلاس کال شي نو دغې دپاره بیا موږ څه طریقه کار اپناوو صحیح ده د هغې دپاره بیا زموږ سره راځي د ورچوال فنکشن کنسپټ چې مطلب کله دا فنکشن چې کوم دی زه ورچوال کوم دغې نه مخکې زه ورچوال کیورډ ولګوم ورچوال کیورډ زه کله ولګوم نو اوس به زموږ سره الریډي پوینټر ما کریټ کړی د بی د ا بیس چې کوم سره بیس کلاس دی د هغې لپاره ما پوینټر کریټ کړی دی خو چې کله د دغې بیس کلاس ته د ممبر فنکشن مخکې ما ورچوال کیورډ ولګو نو مطلب دا چې اوس زموږ سره به دغه ممبر فنکشن څه کېږي دا به زموږ سره ور رایټ کېږي په ډیرایوډ کلاس په آبجیکټ باندې مطلب اوس زموږ سره دا ممبر فنکشن چې کوم دغه کال کېږي او دا به زموږ سره ورچوالي موږ ډیکلیر کو نو کمپایلر به اوس په رن ټایم کې بیا بایډینګ کوي او دغه به زموږ سره څه کېږي دا به زموږ سره سکیپ کېږي instead of using this statement or instead of executing this member function صحیح ده نو که چېرته اوس زه پروګرام رن کړم ما پکې ورچوال کیورډ یوز کړو نو اوس ګورو زموږ سره به ریزلټ چې کوم دی هغه څه راځي چې this is derived class ګوره derived class زموږ سره ولې راغی derived class زموږ سره په دې راغی چې دلته موږ دا نه مخکې ورچوال ولګو نو د ورچوال په ترو باندې زموږ سره دغه کیورډ په ترو باندې دغه فنکشن زموږ سره چې کوم دی په رن ټایم کې سکیپ شو او زموږ سره چې زموږ کوم derived class و د هغې ممبر فنکشن زموږ سره کال شو اوس خبره کوو
او خبره داسې کوو چې لږ راځو تیري ته. صحیح ده. اوس په تیري کې ګورو. ښه اوس لیټ سپوز یو آبجیکټ که زه یو کلاس بل هم ډیکلیئر کړم، لیټ سپوز ما سره یو کلاس شو، بل کلاس نیم څه والم، لیټ سپوز زه به والمه ډیرایډ 2. صحیح، ډیرایډ 2 مطلب دا چې ډیرایډ کلاس دویم نمبر کلاس. صحیح ده. دا به زه هم څه کومه، دا به زه ډیرایډ کړمه پبلیکلی د بیس کلاس نه. صحیح ده. او د دې په باډي کې لیټ سپوز هم سیمپل دغه فنکشن دی control the public memo so simple control C and here I'm just pasting it. Okay, control V theory ولا discuss کوو. سیده بعد کې دلته زه ورکوم چې this is derived class 2. نو اوس که چېرته زه د دې نه دا ورچوال کیورډ درې کړمه، دا ورچوال کیورډ ما هلته څه کړو درې کړو. صحیح ده. او سمپل زه دلته داسې کار وکړم چې د derived class 2 له دلته به سمپل دا زه کاپي کړم او دلته به سمپل دا دلته پیسټ کړم. که دی ډیرایډ دلته به سم پر ورسه ولیکم 2. که دی ډیرایډ زموږ سره کوم سیکنډ ډیرایډ کلاس دی، که دې له چېرته زه یو OBJ 1 ما ډیکلیئر کړو. صحیح ده. د دغې سیکنډ ډیرایډ کلاس لپاره ما OBJ 1 په نیم سره یو آبجیکټ لپاره ډیکلیئر کړو. او بس زه کار وکړم سمپل دا لاین زه داسې کاپي کړم. صحیح، سمپل دا کاپي کړم دلته پیسټ کړم. صحیح ده. اوس که چېرته زه داسې کار وکړم چې د PTR په ترو باندې بچې د لوی شو ما کال کړی دی. صحیح ده. لیټ سپوز دلته د بیس کلاس ته هم موږ څه کوو، یو پوینټر چې کوم دی، ساري یو آبجیکټ چې کوم دی هغه ډیکلیئر کوو په A نیم سره. صحیح ده، په A نیم سره. اوس داسې کار کوم چې اول د بیس کلاس په ترو باندې دلته سمپل داسې کار وکړو چې OBJ دلته ما ور اچولی سمپل زموږ سره شو. اوکې، دلته سمپل زه دا کوم PTR ته به OBJ 1 چې کوم دی اوس پورته د ډیرایډ سیکنډ زموږ سره د دې ډیرایډ کلاس کوم آبجیکټ و دا د دې اډرس ما PTR ته څه کوو، هغه مې اساین کړو ورته. بیا مې د دې په ترو باندې چې کوم دی PTR ته مې ورته شو کال کړه. صحیح ده. بیا ما داسې کار وکړو چې سمپل زه دا A چې کوم زموږ سره دا دی دا به زه دلته دې ځای نه کنټرول X کوم او دلته به چې کوم دی هغه څه کوم انټروډیوس کړم او سمپل به زه درته بیا وایم چې یاره ته څه وکړه دلته کنټرول V. اوکې، سمپل زموږ سره که تاسو ګورئ د بیس کلاس لپاره موږ پوینټر ډیکلیئر کړی دی، د فرست ډیرایډ کلاس لپاره هم یو آبجیکټ کریټ کړو، د سیکنډ ډیرایډ کلاس لپاره هم آبجیکټ کریټ کړو. صحیح ده. او سمپل د بیس کلاس لپاره هم یو آبجیکټ کریټ کړو. اوس زه غواړم چې یاره زموږ سره د شو ممبر فنکشن کال شي. بیا سمپل ما دغه OBJ چې کوم زموږ سره آبجیکټ دی د ډیرایډ کلاس فرست ډیرایډ کلاس هغه ما څه کړو PTR ته اساین کړو. بیا مې سمپل چې کوم دی شو چې کوم دی هغه کال کړو. صحیح ده. داسې بیا چې کوم دی موږ د سیکنډ زموږ سره چې کوم سیکنډ دلته به سمپل زموږ سره چې کوم OBJ 1 دی د سیکنډ ډیرایډ کلاس هغه سمپل بیا موږ دغه اډرس PTR ته اساین کړو، شو ممبر فنکشن هم کال کړو. که زه چې اوس دا پروګرام رن کړم نو 3 ټایمز زموږ سره د بیس کلاس چې دغه کوم ممبر فنکشن دا زموږ سره کال کیږي. نه تاسو کتئ چې زموږ سره دغه میسج راغی چې this is بیس کلاس. صحیح ده. 3 ټایمز زموږ سره شو دغه میسج راغی چې this is بیس کلاس. ځکه چې ګوره موږ الریډي 3 دغه ډیکلیئر کړه کنه. اوس زه غواړم چې نه لکه مطلب دا خو پوینټر خو ډیفالت خپل چې کوم بیس کلاس دی هغه بار بار کال کوي. زه وایم چې نه زما سره دی دا هم کال شي. صحیح ده. د ډیرایډ کلاس ته د بیس کلاس ته دا سیکنډ ډیرایډ کلاس دا سټیټمنټ دی هم کال شي، مطلب د ممبر فنکشن زموږ سره هم کال شي. او زموږ سره چې تھرډ کوم کوم سیکنډ ډیرایډ کلاس دی چې د ممبر فنکشن زموږ سره هم کال شي. د هغې لپاره سمپل بیا هم تاسو داسې کار کولی شئ چې دا د بیس کلاس چې دا کوم ممبر فنکشن دی دا سمپل که د دې نه مخکې موږ ورچوال کیورډ ولګوو دا به زموږ سره څه شي، دا به زموږ سره دا کلاس موږ ورچوالي څه کړو انټروډیوس کړو. نو اوس دا یوه خبره تاسو واورئ چې کله زموږ سره د بیس کلاس لپاره موږ یو ورچوال ممبر فنکشن والو نو اوس چې موږ کوم د ډیرایډ کلاس کې کوم په سیم نیم او سیګنیچر سره کوم ممبر فنکشن هغه هم زموږ سره ایز ا ورچوال چې کوم دی ډیل کیږي. صحیح ده. نو اوس که دا پروګرام زه رن کړم نو اوس زموږ سره د هر یو کلاس چې کوم ممبر فنکشن دی هغه زموږ سره رن شي او یو انصاف والا معامله به وشي. صحیح ده. نو الریډي تاسو کتئ شئ ما دلته په سکرین هیڅ چې کوم دی هغه ریزلټ شو نه شو. I am still confused at why it is okay, but let check it where is the mistake. Okay, ها که زه چېرته داسې کار وکړم که دې بیس کلاس دا چې کوم د بیس کلاس ته کم دی که نه خو لیټ سپوز دا خو زه نشم لرې کولی ځکه چې مطلب د دې په ترو باندې به زموږ سره دا یو ډیکلیئر شو. نو سمپل زموږ سره PTR که دا زه درې کوم لیټ سپوز
اوکې. او زه اوس خپل پروګرام رن کوم نو چې ګورو چې واټس د ریزلټ. اوکې سیم مسله ده زموږ سره ښه. نو سمپل به مونږ خپل چې کوم دی هغه ته ګورو چې زموږ سره په کوم ځای کې دا پروګرام چې کوم دی هغه څه کوي. هغه زموږ سره یو قسم له ایرر چې کوم دی هغه پکې راځي. زموږ ته هغه کوم میسج چې کوم دی هغه مونږ ته نه پرنټ کېږي. صحیح ده. اوکې نو سمپل به داسې کار وکړو که نه بچې د لوی شه چې د دې سمپل د بیس کلاس د آبجیکټ به زه چې کوم دی دغه سیم پرېږدم او د دې بیس کلاس لپاره به زه داسې کار وکړم چې د زموږ سره کوم پی ټي آر و. صحیح ده. دې پی ټي آر ته به زه اساین کړم بچې د لوی شه د ایډرس اف ا آبجیکټ از ویل. ناو چې کله اوس دا ما د ا آبجیکټ کوم ایډرس چې کوم دی مې پی ټي آر ته اساین کو بیا ما دا کال کو. صحیح ده. بیا زموږ سره د فرست ډیرایوډ کلاس چې کوم آبجیکټ و د هغې ایډرس بیا مې شو فنکشن کال کو. بیا زموږ سره د فرست د سیکنډ چې زموږ سره کوم دی ډیرایوډ کلاس د هغې لپاره ما او بي جي 1 چې کوم دی هغه آبجیکټ ډیکلیئر کړی نو بیا ما هغه کال کو. بیا زموږ سره سمپل بیا مونږ شو ممبر فنکشن کال کو. بره مونږ ورچوال کیورډ لګولی دی. نو اوس زموږ سره د هر ډول زموږ سره د بیس کلاس چې کوم ممبر فنکشن دی هغه به کال شي. یا زموږ سره د فرست ډیرایوډ کلاس چې کوم ممبر فنکشن دی یا زموږ سره د سیکنډ ډیرایوډ کلاس چې کوم ممبر فنکشن دی دا زموږ سره هم په دغه سیکوینس کې څه شي زموږ سره به کال شي. صحیح ده. او دې دغه چې کوم دی دا تاسو کتلی شئ زموږ سره زموږ ریزلټ راغی. اول زموږ سره راغی چې this is base class. بیا زموږ سره راغی this is derived class and دا زموږ سره راغی this is derived 2 class مطلب لکه سیکنډ ډیرایوډ کلاس شو. نو دا زموږ سره دغه کنسپټ او په دې کې چې کوم ډیسیژن اخیستل کېږي لکه مطلب ګوره ته به اوس وایې چې څنګه په رن ټایم کې ډیسیژن کمپایلر دا ډیسیژن نشي اخیستی. لکه تاسو هسې د پروګرام ته وګورئ نو هسې یوزر ته پته نه لګي چې مطلب دا پروګرام زه داسې لیکم. ته لکه مطلب اوس دا پروګرام موږ ولیکو نو آیا موږ ته خو مخکې نه پته چې مطلب داسې کار به کېږي او مطلب زموږ سره به دا کار کېږي او به دا فنکشن کال کېږي موږ ورچوال کیورډ ولګوو دا راقصه به کېږي. نو دا پروسیجر خو موږ ته پته را خو منګه اصل کې خبره چې کله کوو د رن ټایم پولیمارفزم نو منګه سمپل کنسپټ وایو کوم چې کمپیوټر اپلای کوي. کوم چې زموږ سره کمپایلر لکه اوس که کمپایلر کله دا قصه کوي نو کمپایلر په کمپایلیشن کې دا نه ګوري چې مطلب ارلی بایندینګ نه کوي چې مطلب دا ته زه به دا چلو کوم دا آبجیکټ به دې فنکشن سره بایند کوم. نو دا قصه زموږ سره چې کله دا پروګرام رن شي دا ګوره موږ اصل کې د رن ټایم پولیمارفزم دا کومه خبره چې کوو نو دا موږ ځان نه کوو. صحیح ده. دا اکچولی داسې کېږي خو منګه هغه انالیسس کولی نشو منګه ایگزاماین کولی نشو مطلب د فزیکلی څنګه داسې کېږي خو په سیستم لیول باندې هم دغه پروسیجر کېږي چې زموږ سره چې زمونږ کوم پروګرام هغه کله کمپایلیشن د دې وشي کمپایلیشن ایرر میرر فکر نه نو بیا زموږ سره دغه پروګرام چې کله ایگزیکیوټ شي رن سټیټ ته زموږ سره راشي نو بیا په دغه ټایم کې زموږ سره بایندینګ کېږي او هر یو آبجیکټ چې کوم دی هغه خپل پراپر چې دغه لپاره کوم فنکشن کوم پروګرامینګ هغه ته څه کېږي په دغه ټایم کې دا بیا دغه ممبر فنکشنز ته اساین کېږي. نو دیټس وای منګه دې ته رن ټایم پولیمارفزم وایو. امید لرم چې لیکچر تاسو بالکل خوښ شوی فدی کې ګور تاسو ته خبر وګورئ منګه فدی کې بالکل دا خبره کلیر کړه چې زموږ سره رن ټایم پولیمارفزم شیر صحیح ده. په دې کې موږ فنکشن اور رایډینګ خبره وکړه او په دې کې موږ د ورچوال فنکشن خبره وکړه صحیح ده. په دې کې موږ د بیس کلاس لپاره چې کوم پوینټر کنسپټ هغه هم موږ په ډیټیل سره ډیکلیئر کړو ډیسکس کو. امید لرم چې لیکچر تاسو بل ډیر زیات خوښ شوی او دا په دې سټیټ باندې زموږ سره زموږ چې کوم د اوپس کوم کنسپټ هغه چې کوم د اینډ کیږي مایټ بی لیکچر یو لیکچر دوه مونږه نور هم ریکارډ کړو. شکر الحمدلله. په رن ټایم پولیمارفزم باندې خو هیڅ ضرورت نشته. الریډي مونږه په دې لیکچر کې ټول خبره د رن ټایم پولیمارفزم وکړه او هیڅ پوینټ پکې داسې نشته چې هغه مونږه ډیسکس نه کړو. سو تھینکس ا لاټ. او زموږ چې کوم دا پلی لیست دی د سی پلس پلس کوم پلی لیست او زموږ سره چې کوم بګینرز لپاره بیا چې موږ د اوپس دا کوم پلی لیست شروع کوم چې بس اینډ ته ورسېد نو دا ټول لیکچرز تاسو وګورئ او تاسو په دې هر څه ځان پوهه کړئ. ګوره دغه پروګرامینګ لینګویج کاغه هر یو دی که ته غواړې چې تر یو ویب ډیولپر جوړ شي تر یو اپلیکیشن یا انډرایډ ډیولپر جوړ شي صحیح ده ته دې یو موبایل اف ډیولپر جوړ شي یا مطلب ته پروګرامینګ څه شوق لري په اني دغه لپاره صحیح ده نو پروګرامینګ سره پر مست دی که ته سی پلس پلس یا دی که ته پایتان یا دی که ته جاوا کې استای که ستا په پی ایچ پی کې که ستا په هر لینګویج کې انټرست دی یا دین دغه لپاره به دغه کنسپټ سیم دی. دا اوپ چې کوم په سی پلس پلس کې وایو دا پایتان کې هم دا خبره ده او دا زموږ سره په جاوا کې هم ده. نو دغه ورچوال فنکشن د رن ټایم پولیمارفزم زموږ سره په پایتان کې دی او دا زموږ سره په جاوا کې دی. دا کوم خبرې چې مونږه
د راغستې دي دا زموږ سره پوینټر او انهریټنس او چې کوم زموږ سره چې کوم دی انکپسولیشن او صحیح ده زموږ سره دا نوم دا ټول هر څه د اوپس دا کوم فیلرز چې زموږ سره دي نو دا الریډي بالکل سیم دی په ایوری لینګویج کې صحیح ده هغه لینګویج هغه زموږ سره اوپ سپورټ کوي نو تاسو دا کنسپټ بالکل دا لیکچرز وګورئ ډېر ایزي په ډېره ښه طریقه سره زما څومره کېدای شي تاسو ته ما ایکسپلین کړل او دا لیکچرز تاسو ضرور د خپل ملګرو سره شریک کړئ هغو سره شیر کړئ چې هغه هم د دې نه فایده والي مست چې کوم دی خپل ملګري خپل کلاسمیټ خپل داسې آشنا رشته دار یا ملګري یا کلاسمیټ چې هغه انټرست لري په پروګرامینګ اینډ کوډینګ کې هغې ته دا لیکچر او دا یوټیوب چینل چې کوم دی د هغوی ته ریفر کوي چې هغه هم د دې څخه ویډیوز نه فایده والي صحیح ده او زه دومره سټډي کوم دومره لیکچر ریکارډ کوم نو پکار ده چې تاسو هم څه ذمهواري خپله وکړئ او څه ریسپانس چې کوم دی هغه ماله راکړئ څه هم تاسو نه پوهېدئ څه ایر راتلو بالکل ما واتساپ نمبر هم تاسو ته درکړی په تمنیلز باندې نو تاسو بالکل زما سره ډایرکټ په واتساپ رابطه کولی شئ چې سر آی ایم فیسینګ دس کاینډ اف ایرر هاو کین آی سالو دس نو هغه به انشاءالله په هغې باندې بیا موږ هلته ډسکشن کوو سو ټایم راکول جهان مننه د لوی الله په امان فلیو خدمت سپارم بریالي شئ او الله تعالی دې زموږ په پښتونخوا کې امن راولي السلام علیکم